هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې. کندهار ښاروالۍ د ښار په اومه ناحیه کې د یو فرعي سړک د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دا سړک چې په 2 فازه کې کارونه مخته وړل کېږي، د کندهار ښار د اتحاد جامع څخه شروع بیا د پنجوایي ولسوالۍ له سړک سره وصل کېږي، یعنی د هرات عمومي سړک د پنجوایي ولسوالۍ له سړک سره وصل کوي. تقریبا 1115 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. 3 میاشتې مخکې رغنیزې چارې پیل شوي دي، تر دې دمه یې 95 سلنه کارونه بشپړ شوي دي. د محترم ښاروال څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته کار دلته کړی دی. د دې څخه زیاته مننه کوم، ستاسو څخه زیاته مننه کوم چې دا ساحې ته راغلي یاست، موږ غږ تر لوړپوړي چارواکو رسوئ. دا پروژه ډېره مهمه شوله، ډېر ښه کار وشو چې د خلکو د تګ و راتګ لاره خلاصه شوله، برابره شوله، خو ډېر موږ خوشحاله خلک هم په حقیقت کې په کار اخته شوم. د ساحې خلک هم شاوخوا خلک ډېر خلک په کار اخته شو، تقریبا 2.5 کسه په کار اخته. آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی. د هوار او کغر شایستای هر ډګر کاړي بوټي کیمیا سپیره خاورې سره زر بوټي کیمیا سپیره خاورې سره زر برا پټ خزانه دلالونو او کانو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو.